که څه هم د نورستان ولایت په ډیری سیمو کې د جوارو حاصلات د راټولولو په حال کې دي او وخت دی چې د غنمو کرکیله رامنځته شي، نو د یاد هدف په موخه د افغانستان د راتلونکو نسلونو موسسې په تخنیکي همکارۍ په نوموړي ولایت کې په 3488 دهقانانو د اصلاح شوي غنمو او سرو بستې وویشل شوې. د نورستان ټولې ولسوالۍ کور کړي دي او په ټولو ولسوالۍ کې دغه توزیع کوو. موږ سږکال 3488 بزګرانو ته د غنمو اصلاح شوی تخم او کیمیاوي سره ورکوم چې جمعاً د تخم مقدار 1.3.4 ټنه کېږي اصلاح شوی تخم او 1.3.4 ټنه DAP او یوریا بزګرانو ته ورکول کېږي. د یاد اداري مسؤلین اصلاح شوي تخمونه د سوی تغذیې په له منځه وړلو کې یو مهم اقدام او ترڅنګ د محلي تخمونو په نسبت د اصلاح شوي تخمونو مروج کېدل په حاصلاتو کې د زیاتوالي یو ښه فرصت بولي. د دغه غنمو ویش بزګرانو سره کومک کوي ترڅو هغوی اصلاح شوي سټنډرډ تخم ته لاسرسی پیدا کړي، ټرینینګونو برخه کې نوي میتودونو سره دوی اشنایي پیدا کړي او د زراعت په برخه کې په هغه اندازه چې پخوا تولید کېده څو چنده تولید اضافه کېږي او په مجموع کې دا د نیوټریشن د سپورټ په برخه کې یو مهم اړخ دی چې مخته ځي. ځای اوسیدونکي خپله مالي توانایي دومره نه بولي چې پر مټ یې نوموړي تخمونه خریداري کړي. دوی خوښ دي چې د دغه ډول مرستې څخه برخمن کیږي. FGA FAO نو موږ ډېر مننه کوو او خوشحاله یو چې موږ سره همکاري کوي او داسې تخمونه راکوي چې غریب خلک بازار کې اخیستی نه شي. دا موږ ته FGO موسسې FAO موسسې او موږ ته راکوي او دې نه موږ خوشحاله یو انشاءالله. دا نور څه جافس هم ښه دی او دا تصفیه شوي غنم دي او ټول خلک داسې غریبان دي غربت کې دي دا اخیستی نه شي بازار کې مشکل تماموي موږ ته او دا موږ ته دې ته خواهش کوو موږ دې ته چې دا به اضافه شي. هیره دې نه وي چې تېر کال هم د نوموړي ادارې پر مټ د نورستان ولایت په ډیری سیمو کې د اصلاح شوي غنمو او سرو توزیع ترسره شوې وه چې عصري کرنې ته د خلکو د جلبولو په موخه په ډیری سیمو کې د اصلاح شوي غنمو نمایشي قطعات جوړ شوي ول.